جالب او حیرانونکی خبر. آیا پوهیږئ چې په دې یوې نقطې 2 میلیونه ډالر مصرف شوی؟ د مطلب شریکولو مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. پولیسي جرګه کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ریاست چوکۍ پر سر د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ لانجې روانې دي چې تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. تازه د ملي امنیت پخواني مشر او د 1498 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ولسي جرګې د ټکي لرونکې رایې د رد او تایید لپاره 2 میلیونه ډالر مصرف شوی دی. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې کمال ناصر اصولي پر رحماني تور لګولی و چې د ریاست پر سر کمپاین کې 3 میلیونه ډالر مصرف کړی.